په ګاونډي پاکستان بیا وربال شو. اسلامي امارت وایي یو ایراني شرکت افغانستان کې د انرژۍ د تولید په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د اسلامي امارت د اوبو او انرژۍ وزارت خبر ورکړی چې یو ایراني شرکت په افغانستان کې د انرژۍ د تولید په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه وزارت یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور د ایراني شرکت نیروی برق دیبا له مسؤلینو سره لیدلي او په دغې لیدنه کې له بېلابېلو سرچینو څخه د انرژۍ د تولید په برخه کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. په دغې خبرپاڼه کې د دغه ایراني شرکت مسؤلینو په حواله راغلي چې دوی دیواله دي په افغانستان کې د اوبو، ډبرو سکرو، ګازو او لمریزو سرچینو څخه د انرژۍ د تولید پروژو په برخه کې پانګونه وکړي. له دې سره سم د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر هم په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. نوموړي د دغه شرکت له مسؤلینو غوښتي چې د وزارت له تخنیکي ډلې سره د پروژو د ټاکلو او پانګونې د څرنګوالي په اړه همغږي وکړي. د خبرپاڼې له مخې دواړو خواو ترمنځ تر همغږۍ وروسته به د همکارۍ هوکړلیک لاسلیک شي او له هغه وروسته به د چارو د ترسره کولو لپاره یې عملي ګامونه هم واخیستل شي. افغانستان هغه هیواد دی چې د برېښنا د تولید لپاره د اوبو، لمر او بادونو پراخې سرچینې لري، خو لا هم دغه هیواد په وارداتي برېښنا متکي دی او په دغه برخو کې نه کار شوی او نه هم خلکو پانګونې ته زړه ښه کړی. اوس له ایراني شرکتونو د تمه دا ده چې په افغانستان کې د برېښنا په پروژو کې پانګونه وکړي او یو څه افغانانو ته سهولتونه رامنځته کړي. نو غوږ نیونې او توجه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې او ښه وختونه ولرئ.